الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه. کتاب ریاض صالحین یوسل سلویختم نمبر باب شروع بابو په باره د اجازت غوښتلو کې او د هغې په ادبونو کې. په دې باب کې دویم نمبر حدیث دی. سهل بن سعد رضی الله عنه روایت ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یقینا اجازت غوښتل چې مقرر کړی شوي دي د نظر د حفاظت دپاره چې د راتلونکي کس چې داخلیږي چرته د هغې د سترګو نظر په داخل د هغه ځای باندې ونه لګېږي چې نظر حفاظت یې وشي او هغه ایثار شي. حدیث اصلا داسې دی چې روایت د صحیحین بخاري او مسلم دی. ان رجلا اطلع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوټو او په کور کې په یو دروازه باندې ورښکاره شو او نبی صلی الله علیه وسلم سره یوه ګمنځ وه چې په هغې باندې به سر ګمنځ کوو. نو دا سړی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور په هغې دروازه کې په یو ځای باندې ورښکاره شوی دی او ګوري د الله د پیغمبر کور ته. نو د الله پیغمبر چې دا سړی ولید ورته ویلو اعلم انک تنظر، که چېرته یقیني زه پوهېدلی چې ته ګورې دې کور ته د نظر اچولی او داخل ته ګورې او ما ته داسې یقیني پته وي یا قصدن ته ګوري یا غیر قصدي ته ورمانې ته ګوري لطعنت به فی عینک، نو خامخا به دغه شانته دا ګمنځ دا به دغه شانته ما ستا په دې سترګو کې در کړی و او ستا دا سترګې به ما زخمي کړی وي. انما جعل الاستئذان من اجل بصر، یقینا اجازت چې مقرر شوی دی د دې دپاره چې د سړي د سترګو حفاظت وشي او هغه داخل د کور نه ایثار کړی شي. ته لګې په زور رالګېږي او دغه شان داخل د کور ته ګورې، نو داسې کار کول نه دی په کار. سړی چې یو کور ته داخلېږي د چا سره کاري نو هغه اجازت غواړي. اجازت ته میلاو شي ټیک شي، اجازت ته میلاو نه شي سړی خپل کار کې وځي. بل روایت صحیحین کې راځي بخاري او مسلم کې د الله پیغمبر وی من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم، که یو کس چرته د یو چا کور ته بغیر د اجازت د هغوی نه ورښکاره شو، چاوکې ګوري، پرده د کور اړی هغې کې ګوري، دروازې پرده اړی یا دغه شان د دروازې سکولاوي سړی پټ ګوري. که د یو کور مالک د یو کور ته داسې یو کس چې هغه د خلکو نه اجازت د کور والاو نه اجازت نه دی غوښتی او دا ورښکاره کېږي په غلا باندې یا دغه شان ته پټو ته ګوري، د الله پیغمبر فرمایي فقد حل لهم ان یکفؤوا عینه، د دغه کور والا د خلکو لپاره دا جایز دي. شریعت دا اجازه ورکړله چې دې دا سترګه وباسي، که په هره طریقه باندې دا سترګه وله وباسي چې ولې لکه ته پردي کورونو داخل ته ګورې، ولې پردي شرمونو پسې کېږي او پردی کور پردي خلک شرمې. داسې کول مسلمان دپاره په کار نه دي. دې روایت کې ښایسته فایدې یوه فایده دا ده چې معاشره کې موږ او تاسو ته الله پیغمبر دا تیزي راکوي چې معاشره کې اوسېږي، اسلامي ټولنه کې اوسېږي او غیرت د ایمان در پکې، غیرت د اسلام در پکې، خپل شعار کنټرول کا، خپل احساس دا ژوندی وساته، د خپل احساس عزت وکړه، د خپل شعور عزت وکړه، خپل شعور د عزتمن وساته. داسې ګنده فکرونه مه کوه چې دغه شان ته پردی خور لور هغه خپله خور لور وګڼه، پردی عزت هغه خپل عزت وګڼه. بله فایده پکې دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته په شریعت کې دا اجازه راکړه څوک چې تجسس کوي، څوک چې د پردي عیبونو پسې کېږي او یو کور ته سړی پټ ګوري، خو خامخا مقصد یې که نه سړی کور ته ورځي زه ستا کور ته درځم خو تا سره مې کار ټک ټک وکړم، اجازه ته غواړم، ټلیفون درته د مخکې نه وکړم، زه به درځم، قسم اسباب استعمالېږي سړی چا سره کاري. خو چې دا پټ یو سړی ګوري خو معنه دا ستا د کور شرم پسې شوی دی.
د دروازو په سورو کې ګوري پرده په پړه طریقه باندې اړي خو معنی دا چې دا ستا عزت لټکولو پسې شوی دی نو داسې کس چې هغه تجسس کوي د مسلمانانو عیبونه لټوي نو شریعت ته دا اجازه ورکړي چې دا سترګې څه کا هغه په دې ګټه باندې ولا هغه په دې امسا باندې ولا سترګې دې وباسه شریعت وي سترګې دې وباسه باغې منطق تاواني نه محکمه کې بالکل تبري هغه به زما کور ته غد استګم دي استله قاضي ودا فیصله کوي تاسم د سړي ذکر کړی دی دا چې کار کول پکار دي او بل فائدہ به کې دا ده چې شریعت منګه او تاسو دا خودنه وکړه چې هغه کور هغه کمره هغه کور چې دروازه وتی دروازه بند یا دروازه هیڅ لپاره دي چې دلته هر سره داخلي دل نشي چې دروازه ولري او دروازه بندي نو شریعت منګه او تاسو ته دي زیات چې ور داخلي کی اجازه بغواړي اصول دادي سنت عمل دادي د مسلمان کلچر دادي چې دا زیات ور داخلي کی اجازه بغواړي بل فائدہ به کېدار چې نبی صلی الله علیه وسلم منګو تاسو په ډیره کلکه طریقه باندې منع کړو چې ګوره مؤمنانو مسلمانانو هغه کور چې هغه بند وي هغه ته بنو ورخاره کیږي هغه ته بنو ورخاره کیږي هغه ته پټ نظر نه وراچي هغه ته هغه پردي بناړي هغه دروازې په پټ نه کولاوي هغه دروازو په چاونو کې بنو ګوري دی فرصت ته بنه کینی چې کله زما په داخل دي کور مې نظر ولګيږي دا به سم مزو کی نه بالکل شای موږ تاسو دین حرام کړی او دا کار د شان د عظیمه ګناه ده بل فائدہ به کېدا ده دا جایز کار دی یو چا من ظلم شو چا د حق خوړ شریعت ته د اجازه کوي چې د محکمې د بوتلو نه مخکې تر هغه نه حق غوښتل شي محکمې د غوښتلو نه مخکې قاضي د ورتلو مخکې د رپورټ او د تحصیل او د دغه شاته چوکۍ دا ورتګ نه مخکې تر ظالم خپل حق غوښتل شي ورو مال حق را کتاب منځما حق دی ځکه شریعت څه وایي څوک چې ستاسو کور په چاو کې ګوري قاضي باید دا سزا غته ورکی خو تا د شریعت سترګې درو باسه تضامینی تتاوانینی بالکل یعنی دې ما دا شان تابه شریعت په دې باندې قصاص کې تاور د سترګې راځي الله یعنی هغه زیاته وکړو چې زیاته وکړو تر زیاتی بدله په دې طریقه باندې سترګې تر وباسه په دې سره ولا سترګې تر وباسه په ګټه باندې ولا مصاب باندې یعنی معنی دا چا چې ظلم کو او دا مظلوم انسان د ظالم نه چې دا حق خورل شوی دی نو دا د ظالم نه دا حق ور باندې دی دا غن خپل حق د ولید د ولید ورتګ نه مخکي او دغه شان د محکمې تر تګ نه مخکي چوکۍ ته تګ نه مخکي او حکومت ته تګ نه مخکي خپل حق هغه دغه شان د غوښتل شي شریعت را اجازه کړی ده الله دې موږ تاسو په دې خبرو باندې توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد